په غیرت کې بیا هم ځان ته سوي خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تلری ودان دا د جزاک الله خیر ښایسته ښکاري رښتیا وایي خلکو لوګۍ صحیح ده رښتیا د پښتنو شمله خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د شمله وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د شمله وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته ګل دې ولې نه دی راوړی ګل څنګه یې صحت ښه دی ګل زه تا ته واچوم درته واچوم واچومه لوړو لوړو غرو وطن دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خوشحاله شوې لکه څونه خوشحاله شوې ډېر خوشحاله شوې شوی ګلونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا ستا در کې مو نیولې د لاسونه ښایسته افغانستان ښایسته دا نوم چیرې ما ته وګوره عبدالرحمن یې لکه ګرمي دې شوې ده الله تعالی ته دوه نومونه ډېر معتبر دي او ډېر خوښ دي چې یو عبدالله او دویم عبدالرحمن الله دې نیکسالي کړي درته انشاءالله چې پلار یې صحیح وي بچی هم نیکسالي راځي السلام علیکم حاجي کاکا ستړی مه شي ماشاءالله ماشاءالله السلام علیکم کاکا السلام علیکم مشره څنګه صحت ښه دی الله رب العزت دې ستړی مه شي بچی څنګه یې الله دې نیکسالي یتیم دی الله دې نیکسالي هر ولایت یې ګلستان دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ته مو خوشحال کړه زورېدلې ولسونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان دې مشرانو د دې پلار شهید شوی دی مړ دی بهترین علاقه بهترین ځای هغه دی چې یتیم پکې صحیح اتفاق باندې رالوی شي او نیکسالي ستر شي په هغه منطقه باندې الله برکت اچي او د یتیم په سر لاس راکاږل څونه یختۍ د ستا د لاس لاندې راغله هغونه اجرونه به الله درکوي الله رب العزت دې
که د دې یتیمو په سر موږ ته جنت راکړي. تاسو خبره سئ مشران خو مینه لري خو دا واړه مینه لري. څنګه یې ریشه ته ولې افغانستان ښایسته افغانستان چې نور شي ختم دا بدمخي تور تمونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. د الله تعالی کور او دا منطقه چې ده دا ځمکه دا مسجد دی څومره چې دې عزت خو بیا هم کمه ده. زه خبرې وکړم زه ته وکړه راځه زه بس راځه. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په الله په ورځ د آخرت ایمان لري د میلمه عزت یې وکړي. د عطا خیریه بنسټ مسؤل محترم انجینر صاحب عطا او سره ملګري دا زموږ میلمانه دي او په دې ویاړ او قربانۍ شي زموږ د دې ولس خلک د پاکو اوبو څخه بې برخه وو او دوی یو قرباني وکړله الله دې ورنه قبوله کړي او د دوی د همکارانو او کومک کوونکو ټولو نه. نو په دې پار باندې چې پګړۍ دا یو اسلامي او افغاني ارزښت دی او د یو چا په ویاړ او د هغې د اعزاز دپاره ورسره ول کېږي. نو د دې دپاره موږ غواړو چې انجینر صاحب ته یو د اعزاز لنګۍ ورپسر کړو چې موږ د کلي مشران افغانستان ښایسته افغانستان لاړ شه د روس لالا دې وکړه تپوسونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل دا نږدې ملګري په داسې نږدې وخت کې دې یادوځي ډیوې لاندې دغه یې تیاری وي. یا الله خیر خلکو خرچه کړې ده ښه د منطقې خلک ګوره ناچاره دي یو درې څلور کسان یو په غیرت کې بیا هم ځان ته سوی. ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان دا د سمسور د زړګي سر دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان زکالی کی پری همیشه رنگ شعرونه ښایسته افغانستان ښایسته جزاک الله خیر ښایسته ښکاري رښتیا وایي خلکو لوګۍ صحیح ده رښتیا د پښتنو شمله موږ اخیستین دا د لوی عمومي ریاست جنید صاحب هغه ما ته فساد کړی او ما ته د فساد صدقه په صدقه دا خلک هم ډېر هوښیار دي او داسې ځای راکړه کوي چې هغه ډډ دی ګیا ته لاس نه اچوي. الحمدلله ټول د کلي خلک ډېر خوشحاله دي. الله رب العزت په ټولو مسلمانانو رحم وکړي بالخصوصا په ناچاره کړېدلي ځورېدلي افغانانو باندې. دا د الله تعالی کور دی. دا ټول مشران کوچنیان ځوانان ټول چې راټول شوي دي په دې ثواب کې شامل دي. د ستاسو په شمول باندې هم خپل کورنۍ خپل بچیانو خپل فامیل باندې داسې ویډیو وګورئ چې هغې کې یو فن پروت وي هم د هغې دنیا هم د دې دنیا. د صحیح اوبو بمبا افتتاح کو د الله تعالی په کور کې چې وهلې ده او دې ولس ته سپارو تر پایه پورې زموږ ملګري انجینر صاحب په بخښنې جومات ورسره هم یاد کړئ چې دا ترمیم او جوړول غواړي دا لږ نه دی. تی وایه دغه ته ووایه نو زموږ دغه مسجد شریف تقریبا 30 کاله شاوخوا به کېږي چې دا همداسې بې سرنوشته پروت دی
دې دپاره که دغه شان ګلان او داسې پیاوړي خلک چې زموږ او ستاسې د قربانیو په راز کې ګرځي که دوی توجه وکړي او تاسې همکاري وکړئ نو دغه مسجد شریف چې جوړ شي دې کې دارالحدیث ته ورکړي د طالبانو طالب العلمانو دپاره کمرې دي کوټې دي دا باران وهي لاندې اوبو خراب کړي پاسونه یې خراب کړي لنډه دا ده چې په هر قسم همکاري مو کېږي محترم رئیس یا لزوم مدیر همکاري وکړي دا مسجد موږ ته جوړ کړه دا احاطه ولري انشاءالله انشاءالله عطا فاونډیشن په کال کې 2 جمعیتونه شروع کړي هغه هم جامع جمعیتونه انشاءالله د عطا فاونډیشن پروسس او د هغې کم کاري ټیم دی هغه ګرځي پوښتنه کوي شاوخوا نږدې جمعیتونه او اتفاق وي د ماجد سره هغه جمعیتونه به انشاءالله شروع کوي دي هم مستحقین دي کله چې دغه مسجدونه خلاص شي دوباره به انشاءالله په داسې نورو مسجدونو باندې به هم اقدام کوو اوس دفعتا موږ د صحیح اوبو بمبه افتتاح کوو راځئ تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ ګلستان خدایه تل لري ودان دا د ګلو ګلستان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. الله دې دوی ته توفیق مزید ورکړي او دغه رنګې هغه خلکو ته چې هغوی دوی سره همکاري او امداد او کومک کوي هغوی ته دې هم الله په خپل مال او اهل او هر څه کې خیر او برکت واچوي او الله دې دغه رنګې صدقات د دوی څومره چې دي الله پاک دې دوی دغه سعی او صدقات په خپل دربار عالیه قبول او منظور کړي او الله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې په دغه نیکو اعمالو کې د دوی دغه صدقاتو کې موږ او تاسو هم برخه واخلو یا بدني وي او یا مالی وي او هغه څوک چې هغه مالدار وي او د هغوی وس برابر وي نو د دغې عطا خیریه بنسټ والا سره د نور هم همکاري وکړي چې دوی د نور قوم او ملت سره همکاري وکړي او الله دې د دوی ټول مشکلات حل کړي او دغه راتګ دې الله د دوی په خپل دربار عالیه قبول منظور کړي صلی الله علیه وسلم. جزاک الله. ښایسته افغانستان د لوړو لوړو غرو وطن دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا ستا در کې مو نیولې د لاسونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا